السلام علیکم ملګرو سلسله د فلمي ستوري په دې کې موږ تاسو ته د فلم سره تعلق لرونکو د ژوند او فن قصه وړاندې کوو. نو د نن اداکاره ده د اردو او پنجابي او پښتو فلمونو ناموره اداکاره خانم. د خانم بنیادی تعلق د ګجراوالۍ سره دی، ولې د دې کورنۍ د معاش په لټون پسې لاهور ته تللی وه. مور پلار غوښتل چې خانم ډیر سبق وي، ولې لاهور ډیر عجیبه ښار دی. دلته د پخوا راسي د موسیقۍ محفلونه، د نڅاګرو بازار چې بازار حسن ورته وایي موجود دی. بیا د زمانو راسي د فلمونو د جوړولو کاروبار هم زیات په لاهور کې کېدو لا کېږي. دلته څه کم زیات 8 سټوډیوګانې وي چې اوس ټولې لاړې په سر مړې شوي. یو د باري سټوډیو بلډینګ پاتې دی، خو روزګارونه ورکې نور کېږي. بلا ایورنیو سټوډیو لا اوسم آباده ده. پخوا په سینما کې د زنانو فلم کتل څه عیب نشو ګڼلی. خانم لا ورکوټي وه چې د کور د زنانو سره به سلیما ته تله د فلم کتو دپاره. دا د کال 1953 خبره ده چې د اردو یو فلم جوړېدو چې نوم یې سیلاب و. په دغه فلم کې خانم د چایلډ سټار په شکل کې راغله، یعنې د ماشوم یا ماشومې کردار یې وکړو. هم په دغه کال هدایتکار نظیر فلم شهری بابو جوړولو چې په هغې کې هم د یو ماشومې کردار ولوبلو. بیا کله چې خانم رالویه شوه نو د هغې دننه چې کوم فنکاره وه او کوم فنو هغې غځونې وکړي. هغې د 50 د لسیزې نه واخلې تر 80 لسیزې پورې په فلمونو کې مختلف کردارونه ولوبول. په دغه 11 کالو کې ورته په یو فلم پتنګ کې د هیروین کردار ترلاسه شو. په کال 1983 کې عنایت حسین بټي چې موسیقار مو سندرغاړی مو د سرایکۍ ژبې فلم دیا نومانیا د هدایتکار په توګه جوړولو چې هغه ورکې په خپله د هیرو کار کولو، نو خانم یې هیروین واخیسته. ولې د سرایکۍ ژبې دغه فلم بیخي ناکامه شو. بیا هم خانم ته په ډیرو فلمونو کې د هیروین کردار ترلاسه شو، او داسې خانم د کال 1983 نه تر کال 1980 پورې په بېشمېره اردو او پنجابي فلمونو کې د هیروین کردارونه ولوبول. ولې څه خاص نوم په دغه مد کې پیدا نه کړو. په کال 1982 کې هدایتکار مسعود پرویز په مرزا جټ نومې فلم کې هیروین واخیسته. دغه دوران کې د پښتو فلمونو ډیر درزو، ځکه نو خانم هم پښتو فلم ته راغله. زناور او ټرک ډریور کې د بدر منیر سره هیروین راغله. دغه فلمونو د کامیابی جنډې هسکې کې خانم چې کله د اوچی خان کې د آصف خان سره هیروین راغلی و، نو بیا هم د پښتو فلمونو شوه او تر کال 92 پورې په شلګونو پښتو فلمونو کې د هیروین کردار ولوبولو. د خانم د واده پاک لم ډېرې خبرې کېږي، ولې اوسه پورې دا علم چاته هم نشته چې د خانم واده چرته او د چا سره شوی اوس ژوندی ده او که نه. نو دا به درته ووایم چې د خانم د آیینه صابرینا سینما د مالک چې په جانې بابو باندې یادېږي د هغه سره واده وکړو. د واده نه پس د کور شوه، اوس هم ژوندی ده، بچي هم شته، ولې نه د فلم سره څه تعلق پاتې شو او نه بیا چا هغه پلو قدر هم لیدلی دی. دا ځینې ملګري رانه غوښتنه کوي چې د خانم سره انټرویو وکړه، ولې دا ممکنه نه ده. دغه شان د پښتو یو سندرغاړي و فردانه چې اوس یې خپله مدرسه ده او یوه ډیره ښه کورنۍ کې واده ده، د هغې سره د مرکې غوښتنې هم بیا کېږي. ځکه دا وضاحت کوم چې دا په هیڅ ډول هم ممکنه نه ده، ځکه چې یو فنکاره یا اداکاره د چا پښتون د کور عزت جوړ شي نو هغه د فن سره ټولې رشتې ختمې کړي. بیا د هغې سره لیده کاته په هیڅ صورت باندې ممکن نه وي. خبره وه د خانم. نو هغې چې په کومو اردو او پنجابي فلمونو کې کار کړی دی، په هغې کې د ځینې فلمونو نامې، ورپسې به د پښتو د فلمونو نامې درته ښیم. پتنګ، دیا نومانیا سرایکي فلمو، مرزا جټ، چډ بورې دا یاری، بدماش شیر،
بابل صد کے تیرے رب دا روپ ماجا ساجا یارانہ مفرور اپریل فول سوہا جوڑا خون تے قانون سنتری بادشاہ عورت راج شرط وڈا خان نمک حلال کاکا جی خوددار لال طوفان دشمن پیارا ایک چہرہ دو روپ کل دے منڈے سانجی غیرت یاران دی بشیرہ او اوس د خانم د پښتو د فلمونو نامې د ځینې فلمونو نامې زدي پښتون پیسا د اوچی خان پړانګ کوچوان حساب کتاب گزار فرض او قانون د سر دشمن زناور حقدار د پښتون شان پتا قربان دشمن کاکا جائیداد سرکش غضب انگار شرافت نیکی بدی خوش قسمت د وطن مینا جان او جانان سل ټوپکې چې دا د 100 رایفل په نوم باندې ریلیز شوی لاس دی آزاد د مارناوي مست او سرمست سر په تلی کې او داسې نور ډیر ملګرو دا وا د اداکارې خانم د ژوند او فن قصه تمه لرم چې هغه ملګري چې فلم سره شوق او مینه لري او غواړي چې د دې اداکارانو د ژوند او د فن نه خبر شي په هغې به دا مرکه ښه لګي په هغې به دا انټرویو یا دا خبرې ښې لګي خو کم خلک چې د فلم سره تعلق نه لري هغې هم زما چینل ګوري د هغې نه معذرت غواړم ځکه چې مجبوري شي چې د فلم په هکله به ارومرو پروګرام کول غواړي نو در یاده به کړمه چې دا چینل زما لالونه اسلم یا زما دا دویم چینل لالونه آفیشل دا هم ستاسو دپاره دي تاسو مهرباني وکړئ زما چینل که تاسو اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو هم اوس یې سبسکرایب کړئ او مننه به درته ووایم د دې پروګرام په جوړولو او ایډیټ کولو کې زما سره زما بچی اسامه همکاري کوي نو تر بلې خپرونې پورې د لوی الله په امان